سره له دې چې اسلامي امارت تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، خو ښکاري چې دا ډاډ د نړۍ د ځینو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو نشتون ناسم بللی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په دې راپور کې د ځینو هیوادونو له قوله ادعا شوې چې داعش خراسان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت الانصار الله او د پاکستان د مجاهدینو اتحاد په افغانستان کې شتون لري. اولا اینکه کمیته نظارت به تحریم‌های گزارش که از موجودیت رسانه‌ها در افغانستان ارائه کرده باید مستندسازی کنه و منابع و ماخذ یا تفصیلات بیشتر در این مورد بده که این مستند شود که واقعا است این گزارش از کی گرفتن و چطوری را تهیه کردن، آیا مبنا بر واقعیت است یا پاکه پرده مسائل استخباراتی و سیاسی و پروژه ها وجود دارد. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې د ځینو هیوادونو او د ملګرو ملتونو بنسټونو ورته ادعاوې په کلکه رد کړي او ناسمې یې بللي دي. د اسلامي امارت چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر وړاندې خوندي ده او له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې باید د اسلامي امارت پر ضد د ترهګرو ډلو د فعالیت اجازه ورنه کړي. د راپور په بله برخه کې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د اختلاف یادونه هم شوې، خو اسلامي امارت تل د هر ډول اختلاف شتون رد کړی دی. د اسلامي امارت مشر او چارواکو تل د خلکو ترمنځ پر یووالي او د اسلامي امارت د چارواکو پر یو موټی کېدو ټینګار کړی دی. اگر ما از یک طرف نگاه بکنیم تا 4 سال گذشته یعنی تروریسم مکمل محو گردیده در افغانستان، واقعاتی را نمیبینیم، شاهدشان نیستیم، ولی به نظر به این کمیته در راستش پاکستان است. پاکستان امروز ما مستقیما مداخله یارویی نظامی داره، بگذار این که از افغانستان یک گزارش مثبت ترتیب بکنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د اسلامي امارت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د سرحدي لارو د تړل کېدو په پایله کې ادعا شوې چې افغانستان ته هره ورځ 1 میلیون زیان اوړي. په راپور کې راغلي که بنسټیزو ستونزو ته رسېدنه ونه شي، د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د پوځي ټکر د لا پراخېدو خطر شته.